بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نقیب یوسف زه یم. روښانه ستورو کې رسم ملګرو نن امیر سالار دی او عباس رور ملګري دي. راځم به د دوی طرف ته د هغې نه مخکې خپل یو دوه شعرونه چې مې لیدلې په خپل ژوند کې په جفا کې نه وه، چې مې لیدلې په خپل ژوند کې په جفا کې نه وه، هغه به څه رنګه زما د زړه دنیا کې نه وه. مننه. توره تیاره وه د فساد په هر یو لوري خوره، توره تیاره وه د فساد په هر یو لوري خوره، د امن لږه شان رڼا په پښتونخوا کې نه وه. عباس وروره ډېره زیاته مننه چې موږ له دې وخت راکړو دغه پروګرام دپاره. هرکلی درته وایم په دې پروګرام کې. ډېره شکریه نقیب صاحب، ستاسو هم یو جهان مننه چې موږ له ټایم راکړو، داسې یو ښایسته شان پروګرام هم را جوړ کړو او هغه کې موږ له بلنه راکړه. نو ستاسو ډېره زیاته مننه. ستاسو هم ډېره زیاته مننه. که دغه ملګرو سره خپله لږه پېژندګلو وکړئ. جی ولې نه، زما عباس عادل نوم دی او د دیر میدان سره تعلق ساتم او امیر سالار صاحب زما کزن دی. زیاتتر خلک به ما ګوري امیر سالار صاحب سره، زیات لایو کې هم راځم او زیاتتر کلامونه امیر سالار صاحب زما په غږ ریکارډ کېږي. ښه، څه اکثر نن سبا زه څومره ګورم په ویډیوګانو کې ډېر مسافر داسې دي پښتانه چې هغو تاسو ډېر خوښئ. دا څه وجه وه دا خیر چې دومره خلک اوس خوښئ، سپورټ درله کوي سوشل میډیا؟ یاره نقیب صاحب، زه خو به دا خبره وکړم چې پښتانه ډېره زیاته مینه کوي. موږ د پښتنو دپاره یو نظم ریکارډ کړو. پښتانه په مشکلات کې وو او ډېر زیات ستونزې وې پښتنو ته، نو موږ د هغوی دپاره نظم ریکارډ کړه. د هغو هغه ستونزې څه نه څه د هغه نظم په برکت حل شوې. نو بس د هغه ورځې نه پښتانه ډېر زیاته مینه پښتنو شروع کړه او د پښتنو د برکته نن سبا چې کوم ځای ته ورځئ نو هر ځای کې د عباس عادل او د امیر سالار صاحب هر ځای کې دا خبره کېږي چې هغه عباس عادل دی او دغه امیر سالار دی. نو ډېره زیاته مینه پښتنو وکړه. یو جهان مننه د پښتنو او ستاسو هم یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه. ستاسو هم ډېره زیاته مننه او د دغه پښتنو هم ډېره زیاته مننه چې تاسو خوښئ او دې سره د انسان سلبزایي کېږي، مخ په وړاندې ځي ورسره سړی. نو ډېره زیاته مننه دغه کتونکو څه څه شریکوئ تاسو؟ کتونکو څخه زما اوس الریډي د امیر سالار صاحب یو غزل دی ټولو کتونکو ته او تاسو ته ډالۍ چې تا ته خو اسانه زندګي ښکاري، تا ته خو اسانه زندګي ښکاري، ما ته به لا ګرانه زندګي ښکاري. کور کلی مې پرېښی مسافر شومه، کور کلی مې پرېښی مسافر شومه، دلته راته ورانه زندګي ښکاري. ډېر زبردست. او ستا په پښتنو سترګو کې، ستا په پښتنو سترګو کې خدای ګو چې جانانه زندګي ښکاري. ډېر زبردست. او ستا نه به خپل زړه څنګه راټول کړمه، ستا نه به خپل زړه څنګه راټول کړمه، تا کې خو نادانه زندګي ښکاري. ډېر زبردست. او نه تړم زړه امیر دنیا پورې، نه تړم زړه امیر دنیا پورې، ځکه چې روانه زندګي ښکاري او ځکه چې روانه زندګي ښکاري. ډېر زبردست. ډېر الله واسه. د سالار صاحب را سره د ملګرو د دوی طرف ته راځم چې دوی څه وایي. سالار صاحب تاسو ته هم هرکلی په پروګرام روښانه ستورو کې. مننه نقیب صاحب، تاسو ته نیکې هیلې احترامات او ستاسو کتونکو ته ټولو مسافرو ته خپل طرفه سلامونه وایم په دلو دلو. او چېرته چې مسافر ژوند کوي که په هر ملک کې الله دې ټول کامیاب کړي، الله دې په خپل وطن شته کړي. ډېره زیاته مننه. څه ستا شاعري نن سبا ماشاءالله خلک اوري، خوښوي په سوشل میډیا باندې، څه محسوسوئ؟ نقیب صاحب دا خبره ده چې مطلب عباس صاحب خبره وکړه چې موږ په وبا کې دغه نظم ولیکه کله، نو هغه خلکو ډېر خوښ کړو. په هر ځای کې چې پښتانه مطلب مسافرو ټولو خوښ کړو. دغه نه بعد ډېرو کسانو موږ ته داسې ویلي هم دي چې یاره د مطلب تاسو د زلفو د شونډو دغه شاعري چې ونه کوئ او کومه شاعري چې کوئ کوم نظمونه مطلب نو دغه شان که تاسو جاري لاړ شئ نو موږ به ښیو او تاسو به هم یې ښیئ. نو د ټولو مننه کوم چې زموږ شاعري خوښه کړله، زموږ غږ یې خوښ کړله. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. بلکل شاعر ته د قام سترګې وایي. قام سترګو ته په دې وجه وایي چې شاعر چې څه ویني دا عام سړی نه شي لیدلی، چې څه محسوسوي دا عام سړی نه شي. په دې وجه باندې شاعر ته د قام سترګې وایي. نو په کار ده دغه ټولو شاعرانو ده چې هغه شاعري وکړي چې په هغه کې چې کوم زمونږ پښتنو ته کومې ستونزې دي هغه راوړي
مخې ته. نو شاعري په کار داسې ده د زلفو او د بغیر د رومان نه هم شاعري نیمګړې ده، د رومان نه بغیر هم شاعري نه کېږي ځکه چې دغه هم د ادب حصه ده رومان، نو دغه نه بغیر هم نه کېږي شاعري. بهرحال کوشش پکار ده چې سړی ښه شاعري وکړي ځکه چې موږ ته ډېر مخې ته ډېر لوی دغه پروت دی، په هغې کې تپوس کېږي د انسان نه، تپوس پر هغه کېږي، نو پکار ده چې موږ داسې شاعري وکړو چې په هغې کې امیر سالار را سره ناست دی، ځینې به هم څه غزل وورو. مننه نقیب صاحب، الله دې کامیاب کا او ټولو ته غزل ډالۍ چې به مې هر وخت کوله دعا زما به څنګه نه قبلېدله دعا، چې به مې هر وخت کوله دعا زما به څنګه نه قبلېدله دعا، تا به اکثر ما ته خیرې کولې، تا به اکثر ما ته خیرې کولې، نن دې په څه داسې غوښتله دعا، حالات که هر څومره د ویرې وخو، حالات که هر څومره د ویرې وخو، ما نه د مور مې تاوېدله دعا، چې نیمه شپه کې په سجده ومه زه، چې نیمه شپه کې په سجده ومه زه، څنګه به زما نه رسېدله دعا، نن چې د مرګ دپاره سوال مې کوې، نن چې د مرګ دپاره سوال مې کوې، بیا دې کوله راته سله دعا، حالات ښه نه وو د وطن امیره، حالات ښه نه وو د وطن امیره، ځکه د خولې نه مې ختله دعا، او ځکه د خولې نه مې ختله دعا. ډېره مننه، ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ ملګرو، موږ درنه اجازت غواړو په دغه دوه شعرونو درنه اجازت غواړم چې که زه غلام وې غلامي زما ضمیر منلی، که زه غلام وې غلامي زما ضمیر منلی، زما به کور کې توره نه وه ما بډال نه ساتو. مننه. نقیبه ژوند که ابدي وې د دنیا په ځمکه، نقیبه ژوند که ابدي وې د دنیا په ځمکه، رب به په غېږ کې د عروج اړو زاوال نه ساتو. مننه. هر چېرته چې ملګرو ښاد آباد بریالي اوسئ، به لوی الله مو سپارم. د الله په امان. سلام علیکم.